دا ښځه چې تا له ډوډۍ تیاره کړي دا چې ته چورلې را چورلې او یاره وي د ښځې نه بغیر ژوند نه تېرېږي او ښځه وي د خاوند نه بغیر. ښځې سره د بچو سره محبت دا په ځان دومره مه زوره ورکوه چې مور پلار ځنې هېر شي. مور پلار داسې رشته ده که الله د لا 80 کاله عمر درکړو که نه او 100 کاله عمر یې دله درکړو دو به چېرته نه هېرې. زه څو پیرې مې تاسو ته نصیحت کړی دی چې د خپل ځان سوچ وکړه د آخرت دپاره. او قرآن کې الله دا ذکر کړی نه چې په هغه ورځ به بچی تښتي د پلار نه، مور پلار به تښتي د بچي نه، ښځه به تښتي د خاوند نه، خاوند به تښتي د ښځې نه. نو داسې خلکو دپاره خپل آخرت مه تباه کوه چې هغه ستا ګوره په آخرت کې په کار نه راشي، الا که چېرته په دې معنی په کار راتلی شي چې دعا ستا دپاره وغواړي په دنیا کې، یا نیکعمل اولاد یې او تا له ښه تربیت ورکړی او هغو د دین کارونه وکړي، دا فایده مور پلار ته میلاویږي. او دا تاسو ته نصیحت وکړم د زړه نه، کوم ملګري چې دلته دي یا بیان اوري یا ویني، په دې کې به ډېر دي چې د هغو به مور پلار دواړه مړی، یا به صرف پلار مړی، یا به صرف مور مړی. دا خبره یاده که چې ښه کول د مور پلار سره د دې اصل پته هله لګي چې کله د مور پلار دنیا نه لاړ شي. یو سړی به وایي چې ولې چې ژوندي دغسې ښه نه دي چې موږ ورسره کوو، نه دغه ښه دي کې شک نشته، ما دا نه دي ویلي، خو دغه ښه د دې نه زورور دي دا کوم چې د هغوی د مرګ نه بعد دي. وجه د هغې دا ده چې هغه چا سره چې ته ښه کې هغه مړ دی، نو لالچ د دې نشته چې زما صفت به کوي، خلکو په مخ کې به زما تذکره وکړي، جیداد کې به یو ټوټه نیمه زیاته راکړي، پیسې به راکړي، پلانې شی به راکړي، خلک به وایي چې وګوره څومره ښه سړی دی، همیشه د پلار سره ګرځي راګرځي، همیشه مور سره دا خدمت کوي. چې د خاورو لاندې شي، خو دغه کیسې ټولې ختمې شوې که نه، چې په دې ځای کې بیا بچی د مور پلار دپاره لګوي که نه، نو په دې کې شک مه کوه او دا تپوس مه کوه چې دا پلانی به مور پلار مین دی او که نه، نور به تا ته هغه څه دلیل وښیي چې دی پې مین دی او که نه، چې انسان د خاورو د ډیري لاندې پروت دی دی سره بیا هم ښه کوي. د مور پلار سره ښه غټ ښه دی دي، غټ ښه چې هغوی د دنیا نه لاړ شي او ته د هغوی په نوم باندې د دین کارونه کړي یا د دین خدمت کړي. دا د هغوی سره لویه ښېګړه ده، لویه ښه دي. او وخت په وخت یې ځان ته رایادې د مور پلار سره جفا مه کوئ. ګورئ جفا دې ته وایي بې وفایي، چې د سړي خپل بچي وشي او بس دغه بچي لګی را لګی او خاندي را خاندي او سره یو تخنی او بل تخنی او ښځې سره ګپ شپ او یو غټ سړی ته هېر شي د منځ نه، یا یو غټه زنانه هغه ته هېره شي. تا له چې دا ښځه خوراک پوخ کړي او تا له یې راوړي تا ته مخې ته کېږدي که نه، دا خبره ته وکړم او دې کې سوچ وکړي. او زه خپل ځاني الحمدلله اگر که د الله کمزوری بنده یم، خو د بعضو خبرو ته زما هر ځای کې سوچ. دا ښځه چې تا د ډوډۍ تیاره کړي دا چې ته چورلې را چورلې او یاره وي د ښځې نه بغیر ژوند نه تېرېږي او ښځه وي د خاوند نه بغیر. دا ښځې چې تا د روټۍ راوړي تیاره تا ته کېږدي مخې ته که نه، ته داسې رایاده کړې چې یو زنانه داسې م وه چې هغې تا له د دې نه ښایسته ښایسته ډوډۍ پخ کړي او تا له یې په خوله کې نوڼۍ در کړې ده، په خوله کې یې در کړې ده او ستا په دې غاړه به هغه نوڼۍ راولې ده. په دې وښکو به دې خوراک را بهېدو، هغې به دله په لوپټه باندې د خپلې کپړې په لمن باندې به دله خوله ورسره هم صفا کړه، هغه نوڼۍ به یې دله میده کړه، بیا به یې دله در کړه او هغه شی به یې دله در کوو چې ستا دپاره به ښه و، چې کوم شي به دله نقصان در کوو هغه به یې دنه پټوو. دې ته سوچ وکړه. داسې هم یو ښځه تېره شوې ده. ښځې سره د بچو سره محبت دا په ځان دومره مه زوره ورکوه چې مور پلار ځنې هېر شي. دا نن ته دې ته خوشحاله چې یو ما واده کړی زما ښځه 3 قسمه 4 قسم 5 قسمه سالنې پخوي، انګولې پخوي، وریجې پخوي. دا وروستنۍ قصې دي. ته یې اوس په خپله ګټې ته یې خوړی هم شي، ته اډر هم ورکې، ته په ښه بد پوهېږې. هغه وخت یاد کړه چې نه دې ګټلی شوه، نه دې خوړی شوه، نه دې اډر ورکولی شو، نه په ښه بد پوهېدې او یوې ښځې ته ساتلی او تا له یې په خوله کې نوڼۍ درکوله. او د شپې 2 بجې 3 بجې په موږ ټولو دا وخت تېر شوی دی، ماشوم خوله وازه کړي ما له پلانې شي
هغه مور راپاسي سره د بیمارو سره د درون بدنه سره د ډېر عمره راپاسي بچي له هغه دغه تیاري دا زنانه به څنګه هېره شي دا بچی چې ته ورته خوشحاله چې دی چې لوی شي نو دی ځوان شوی دی نو د ده ګیره راله د برید رالو دی به ما له پیسې ګټي او دی به ما له دنیا ګټي او زه به په ارام ناست یم ته یو سړی یاد که ته په ارام ناست وي هغه دله ګټلې وه هغه اوس نشتي ته ناست وي په کور کې هغه دله ګټله ته اوس دته خوشحاله چې دی به له تا له پته نشته چې ګټي او که نه خو هغه دله ګټلې وه هغه دله رزق راوړی و کور ته هغه سره منډې والې وي هغه سره ولاړ و هغه کوشش دا کړی چې تا نه الله ګډ سړی جوړ کړي دا کم ته چې ته خوشحاله یې د ده له ګوره د مستقبل پته نه لګي ګورې او ولې ډېر داسې نه دي شوي چې دقه مور پلار له دیکې ورکړي د کور نه وباسي نه دي شوي دوی ته هم دا مور پلار ناست نو موږ کله ناکله دا بعض داسې چل وکړي چې دا بچي او د ښځو دا مینه په ځان دومره رازوروره کړي چې هغه غټ خلک تېر شي چې د خاورو لاندې پراته ولې او بس وي مړی دې ډېر وخت یې وشو مور پلار داسې رشته ده که الله د لا 80 کاله عمر درکړو که نه او 100 کاله عمر یې دله درکړو دوی به چېرته نه هېرې د دې نه زیات یعنې ته به هغه زنانه څنګه هېرې چې د خپلې وینې نه تاله وینه درکړې ده خپل بدن نه تاله خوراک درکړی تاله پی درکړي هغه سړی چې ټول عمر یې ستا دپاره سختې تېرې کړي هغه ته هېرې کړي دا دلته چې دا مسافر ملګري دي دوی ته به احساس کېږي دې خبرې زه دوی ته دا وایم که ستا دا بچی سبا تا هېر کړي نو تا ته به څنګه ښکاري هارټ اټیک به نه کېږي سړي ته بلډ پریشر به بیماري به ورته نه لګي شوګر به نه راځي چې وګوره ما دې دپاره څه کړي نن دې دا چل کوي دقه شان تا ته هم موږ وایو چې ستا پلار هم دقه شان سختې تېرې کړي دي هغه هم خپله منډه والې ده خبره ما دا کوله د دې مور پلار په آخرت کې په کار راتله چې د مور پلار سره غټ ښه دا دي چې د هغوی د مرګ نه بعد دینداري وکړي او د هغوی دپاره د الله په نوم د دین کارونه وکړي دا غټ ښه دي د هغوی سره چې هغوی ته دا قبر وخت په وخت رڼایي وخت په وخت رڼایي وخت په وخت رڼایي دا نیکیانې مه بندوه دا نه چې ته د کروړاو ځمکه واله د هغوی په نوم ورکه غریب یې 10 روپۍ ورکه 15 روپۍ ورکه قرآنونه جومات له راوړه کوې وباسه لار وباسه علم زده که خلکو ته یې ښایه په دې یو ټکي کې د سره ټول شریک دي نو دا د مور پلار سره ډېر ښه دي خصوصا سهار ماښام او هر وخت ورته دعاګانې کوي چې یا الله ویې بخه یا الله رحم پرې وکړه دا د مور پلار سره ښه دي ما خبره دا کوله چې د مور پلار د بچو او بچي د مور پلار په کار نه راځي خو په دې اعتبار سره په کار راځي په کوم اعتبار سره چې اولاد نیکي دعاګانې وله کوي د هغوی په نوم نیک کارونه کوي نو د دې کارونو فایده هغوی ته رسي نور په آخرت کې داسې ستا په کار نه راځي چې ته دې ولاړې د الله مخې ته او د عذاب حقدار شوې او څه سخته را روانه ده او دا بچی دغه ذکر راولګي تا بچ کړي دا نشي کېدی نه دا مور پلار نه دا ښځه نه دا بچي نه دا رونه او خویندې نو ځکه الله وایي دا خلک د هغه ورځې نه ویروه